اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې شیرینه په دې مخالفه ده چې ولې بخمله غواړي پرخه د دوی د کور انګور شي، ځکه په هغې د زړور خان دعوه ده. اوس به دا واورو چې سردار اکا په جومات کې تازه ګل سره کومه ضروري خبره یادوي. الہ العالمین، زمونږ دا مونځ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. آمین یا رب العالمین. تازه ګل وراره، که څه کار دی نه نو یو شیبه کښېنه، څه خبره مې در سره کوله. زما څه کار نشته سردار اکا، بس تلمه کور ته. ښه تا څه ویل؟ هو ما دا ویله چې هغه ورځ تا ما ته د ابرار د مور خبره یاده کړله. بس خدای شته فکر مې ورباندې وکړه او په رښتیا هم چې په دې هکله زه ملامته ومه. بس پسې لاړمه، ما ویل چې د هغې به احوال هم واخلمه او ځان سره به یې راولم. ښه دا خو ډېر ښه کار وشو. مطلب راغله در سره؟ نه، د راتلو نه انکار وکړه. ویل زه دلته خوشحاله یم، د کشمالي سره په مرکز کې کارم کومه او دلته مې خپله پلارګنۍ ده. خو یوه غوښتنه یې وکړله. د څه شي غوښتنه؟ ویلې چې کومې پیسې دلته زه په مرکز کې ګټم په هغې باندې زما کار نه کیږي، ما ته به نفقه رالیږي. نو بس هغه مې ورسره ومنله. او بله دا چې ابرار یې غوښته، ویل چې ابرار دې د ما سره پاتې شي، نو هغه ما هم ورسره پرېښوده. زه ښه دې وکړه، دا یې په تا باندې حق و، کومه بده غوښتنه یې نه ده کړې. رښتیا د ابرار د سبق تاکید دې پې وکړه؟ د سبق تاکید مې ورباندې وکړه. بس ویل د رامداد سره به مکتب ته ځي راځي، هلته هم د مکتب سبقونه شته او هم دیني سبقونه. نو هسې ما ویل چې اوس تا نه پوښتنه وکړمه چې زما خو به د ابرار د مور په هکله غاړه بنده نه وي. نه، اوس نو تا خپل حق ادا که، تا باندې کومه ګناه نشته، خو نفقه یې باید په خپل وخت سره ورولېږي. سردار اکا، الله تعالی په خپل بنده باندې د هغه په وس برابر ملامتیا اچوي. بس تا ملامتیا همدا وه چې تا یې پوښتنه نه کوله، ځکه دا پوښتنه ستا په وس کې وه. اوس چې د خپلې وسې کار ترسره که، نو ته د ملامتیا نه خلاص شوې. دا خو بیا ناشنا شمیره ده، ته صبر چې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ملا صاحب څه دې وکړل؟ زما په خبرو دې فکر کړی دی او که نه؟ هو ستا په خبرو باندې مې فکر کړی دی. ښه نو وایه کومې فیصلې ته رسېدلې؟ زما شرطونه منې او که دې زوی مړی در ولېږم؟ ګوره ما ستا غوښتنو باندې ډېر فکر وکړو، خو ستاسې غوښتنې ډېرې غټې دي، زه یې نشم پوره کولی. ولې نشي پوره کولی؟ دا د امن کمیټه هم دا تا جوړه نه کړه؟ غره ته هم دا تا خلک راپسې ونه لېږل؟ خو داسې ښکاري چې ته د خپل زوی په قصه کې نه یې او ژوندی دې نه دی په کار. ګوره زما زوی ژوندی په کار دی، که تاسو شخصي مانه غوښتنه وکئ زه هر څه ته تیار یم، خو ستاسو دا دواړه غوښتنې داسې دي چې په دې کې زما یوازې خبره نه ده، د نورو خلقو خبرې دي. زه به اول د نورو خلقو نه مشوره اخلم، هغوی به رضا کوم، نو بیا به ستاسو غوښتنې منم. پرېږدی ملا صاحب، دومره وخت مې درته درکړو، یو ورځ نیمه نوره به م درته وګورم. که زما غوښتنې ونه منل شوې نو د زوی دپاره دې د کفن بندوبست کوه. دا ستا لپاره آخري اخطار شو، بیا به د عبدالرحیم په تمه نه کښېنې. هلو ده خو تلیفون قطع کو، خدای خیر را پیښ کې، هسې نه چې عبدالرحیم راته مړ نه کي. بخملې ته خو تللی وې د پرخې کور ته چې معلومات وکړې، اوس ووایه
د هغې کورنۍ درته څه وویلې؟ هغوی رضا دي چې پرخه ورکړي او پرخه هم د زړور ډزو ته کوم اهمیت نه ورکوي. زه شکر دی چې د هغوی کورنۍ په دې خبرو رضا ده. ابۍ اوس نو خبره شبانې کانی سره شریکه که چې له خیره سره غم یې راونیسو. تاسو ډېر تاوده خورئ. لیک فکر وکئ، په پرخې خو دعوه ده که نه. هغوی به خپله لور خود بل چاته ورکوي چې د غم نه ځان خلاص کړي. زړور نه ډارېږي چې په زوره یې واده نه کړي. بابو دا د ډزو او زور خبره مه کوئ. د زړور څه حق کیږي؟ پرخه د خپلې خوښې خاونده ده او بیا د اسلام مبارک دین کې په جبر نکاح نه کیږي چې د پرخې کورنۍ او خپله پرخه د زړور په هکله څه فکر نه کوي. نو موږ او تاسې بیا ولې دومره اندېښنه وکړو چې دا خبره دې دومره غټه کړو؟ موږ به د پرخې سره ظلم نه کوو بلکې ملاتړ به یې کوو. او ملاتړ یې همدا دی چې د زړور خبرې شاته وغورځو. سمه ده نو په لوی لاس ځان ته دښمني ګورئ. نو شیرینې دښمني به ولې ګورو؟ خدای دې نه کړي. د واده خوښه خو د جلۍ ده. اوس چې زړور پې ډزې کړي دي نو داسې په رښتیا د هغه سوه داسې هېڅکله نه کېږي. بس داسې به وکړم له خیره چې خبره به شبانې سره یاده کړم. بخملې یاده خو به یې کېږي خو ډېره به پښېمانه شي ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې دعوهداره جیلۍ وکړي. ځان ته څوک په زوره دښمني نه ګوري. خبرې مه کوئ، ورځې دومره نه دي. وایم د مقصد خبرې به رانه ټولې پاتې. دغه شان لږ غلي شئ. انجینر صاحب فرید خانه وایه که نه بیا دې څه معامله را مخکې کړې ده؟ مطلب شه خبره دا ده چې مونږ څه موده وړاندې د سربند په جوړولو کار شروع کړی و، خو د هغې نه مو د پاکو اوبو پروژه را مخکې کړله او بیا همدغه و چې سربند پاتې شو. اوس نه غواړو چې په سربند باندې کار پیل کړو. نو په همدې خاطر مې تاسې هم راغوښتی چې تاسې هم په جریان کې یې. فریده وراره دا خو به ډېر ښه کار وشي چې دا سربند جوړ شي نو زموږ د کلي ډېره ځمکه به ورسره آباده شي. میوه ګله ځمکې خو به آبادې شي خو دا کار باید پخوا شوی وی. نه پوهېږم چې تاسو ولې دا کار دومره وځنډوو. د دې نه مو د پیپونو پروژه را مخکې کړه. ما هغه وخت هم انجینر صاحب فرید ته وویل چې یو ځل یو کار سرته ورسوه نو بیا په بل باندې شروع کوه. خو مطلب شه ما هغه وخت هم ویلو او اوس هم دا وایم چې د څښلو د اوبو اړتیا ډېره وه نو ځکه او د هغې دپاره موږ سره پیسې وې او بله دا خبره هم وه چې هغه وخت هوا ګرمه وه نو موږ په سربند باندې کار نشو کولی. عجیبه خبرې کوي انجینر صاحب. ولې د سربند ګرمي کېده که څنګه چې تاسو پې کار نشو شروع کولی؟ نه مطلب شه د ګرمۍ خبره نه وه، خبره په خوړ کې د اوبو وه. تاسې ته خو ښه معلومات دی چې په ګرمۍ کې زموږ د خوړ اوبه کله کله زیاتېږي نو زموږ د کار مخنیوی یې کوو. او اوس د غره څخه اوبه کمې راځي نو زموږ د کار مخه نشي نیولی. یاره بس ښه دلیلونه هم پیدا کړي دي. کله په یوه کار پیسې مصرفوئ کله په بل. پیسې دي چې روانې دي نتیجه نه معلومیږي. نه پوهېږم چې په دې کې به ستاسو څه چلي. چل پکې کمه دی اوه مطلب شه په کومه خبره چې نه پوهېږي ځان پې پوهوه او بیا د شورا په کارونو خو ته خامخا خبر شوی. په هره غونډه هره ناسه کې ته یې. هی زه یم خو خبرې ته مې څوک دتو ته اهمیت هم نه ورکوي. هر څه چې ستاسو خوښی بس هماغه کېږي. اوس هم دا ویم دا خبره خو دا دی اوس دلته یاده شوه خو چې ما پې لږ ټینګار وکړ چې دا سربند جوړ شي نو اوس به تاسو زما د قصد هم دا کار نه کوئ او داسې په ځای بیا پرېږدئ. نه مطلب شه اوس به له خیره سره عملي ګام پورته کوو تیار یې ورته. ګورم به وایي چې اسمان څومره غریږي دومره وریږي نه. بخملې دا ته ماته څه وایې چې د ښځو نه دې رابېله کړمه؟ څه خاص خبره ده که څنګه؟
او کنه د ښځو په مخ کې مې درته نسو ویلی شبانې ما ویلی چې عابد له خیره سره غوټکی دی که چېرته ورته کوژده وکړو ښه به وي په کاله به هم خوشحالي راسي بخملې دا ارمان خو زمام دی یو دا چې عابد د خیره زلمکی دی او بله دا چې زم په کور کې یوازې یمه د کور کارونه شي د ماشومانو ساتنه شي او د منګیز کار هم کوم نو کله کله راته ډېره سخته شي نو بیا دې خبره ځنډولې چې شته ده خو تر اوسه هم څوک خوښه شوي نه ده که نه او نه هم په دې هکله په کور کې څه یادونه کړې شبانې جلکۍ درته مونږ خوښه کړې او ته به پې عجبګل رور سره خبرې وکې ښه تاسو جلۍ خوښه کړې څوک ده پرخه درته یادومه څه پرخه اوس زه خپل زوی ته پرخه وکم ولې په پرخې باندې چې سوي دي هغې باندې خو دعوه ده که نه زړور خان یې د کور مخې ته ډزې نه دي کړې زه اوس خپل زوی ته دعوهداره جلۍ څنګه وکم د دعوې غم مه کوه نه ورباندې دعوه سته نه یې څوک پې کولی سي تازه ګل ته ما دا خبره را یاده کړه هغه وایي چې د زړور حق نه کیږي تر څو چې د پرخې خوښه نه وي او که موږ له خیره سره پر ثابت ته وکړو نو ټول کلی به د موږ سره ودرېږي ځکه چې د زړور خان طرفداران نسته ټول کلی د پرخې طرفدار دی نو ما ویلې چې یو خو به د تا کاله ته انګور راسي او بل به د پرخې ملاتړ وکړو د ظالم له منګولو به خلاصه سي خبره دې ډېره ښه ده خو هسې تازه ګل چې دا وایي نو هغه ته هم د واده ضرورت دی که نه ولې هغه یې نه کوي مونږ خو کوله هغه ته خو هغه وایي د ما سیاله نه ده نو بیا هم فیصله وکړه چې عابد هم د موږ د کاله هلک دی پرخه ښه جلۍ ده د عابد سره سیاله ده نو عابد ته به یې وکړو اوس که ته د عابد د پلار سره خبره یاده کې نو ښه به یې زه به یې یاده کم خو بخملې اول به زه ځان ډاډه کوم هسې نه چې سبا په لویه لانجه واوړو سمه ده ځان ډاډه که عابد موږ ته خپل بچی غوندې ښکاري پوهېږم په دې هر څه پوهېږم خو بیا هم پام پکار دی ملک صاحب خبرې او که نه نن بیا د شورا غونډه وه مطلب څه د شورا خو اوس غونډې ډېرې کېږي ماته څه چې ته ماته د شورا د غونډو خبرونه راوړي نه کنه د کار خبره پکې وه د کار فرید غواړي چې د سربند کار پیل کړي او په دې هکله کلیوال هم د ځان سره ملګري کړي دي نو ما ویل چې موږ ته د یوه ګزار موقع بل هم په لاس راغله هغه څنګه و مطلب شه چې فرید د ځان سره کلیوال یو ځای کړي او د سربند کار پیلوي نو موږ به ورباندې ګزار څنګه وکړو ملک صاحب فرید دا وخت په ډېرو کارونو کې ښکیل دی یوه پښه یو ځای کې بله بل ځای کې یو لاس یو ځای کې او بل یې په بل ځای کې وایم ډېر زیات مصروف دی که خیر لار به ترې خطا کېږي او په شرمونو به شرمېږي مطلب شه دا خبره سمه ده چې په ډېرو ځایونو کې مصروف دی خو فرید هم ډېر بلا سړی دی د هر څه ته بې فکر کړی ځکه هغه چې کوم کار پیل کړي تر هغې بیا نه پرېږدي تر څو چې سر ته نه وي رسولی او د هغه هر یو کار زموږ په زیان تمامېږي زموږ دپاره نن سبا فرید سم د سر درد دی د کله نه چې فرید د شورا مشر شوی نه موږ ته نه کوم خیر لیدلی او نه م ترې نه ګټه کړې ته بېغمه شه ملک صاحب زه خو په همدې خاطر ورپسې لګېدلی یم ورته مې ویل چې د سربند کار زر شروع کړه هغه دغه پکې مه کوه ویم چې کار شروع کړي یو ځای کې به ملامته راشي بس چې ماله لږه خامه بانم په لاس راشي ملک صاحب نور دې بیا ستا پیریان هم خلاص ته ګوره چې فرید درته لکه د مرغۍ غوندې په دام کې نیسم که نه د پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده
په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې جابر خان هڅه کوي چې په ملا کریم خان خپل شرطونه ومني او بیا ورته عبدالرحیم خوشي کړي. خو له ملا صاحب چې کومه غوښتنه کیږي په هغې کې د نورو خلکو حق لاندې کیږي. آیا په ټولنه کې داسې خلک شته چې د شخصي ګټو لپاره د نورو ګټې قرباني کړي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولي پوري په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 53 50 0 2 شپږ شپېته 3 10